Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته پدې کې موږ ملټیپل ډیسکټاپ څنګه کریټ کو مطلب دا چې یو ونډوز 10 کې به موږ ملټیپل ډیسکټاپ څنګه کریټ کو سمپل دلته راشو موږ د کیبورډ نه وینډوز پلس ټیب بٹن پریس کو وینډو اور ټیب بٹن موږ پریس کو نو دلته موږ سره نیو ډیسکټاپ ول آیکن رالو صحیح شو یو ډیسکټاپ ما سره الریډي شتا بلم پکې د موږ سره صحیح شو زه سمبل رالم نیو ډیسکټاپ باندې مې کلیک کو صحیح شو نو دلته موږ سره یو بل ډیسکټاپ رالو یو را سره ډیسکټاپ 1 دی بل را سره سره ډیسکټاپ 2 دی را سره دلته راشو وینډو بٹن او ټیب بٹن پریس کړو موږ سره وس راشي ډیسکټاپ پر اسه راشي کله د 1 باندې کلیک کوم دا موږ سره یو ډیسکټاپ شو دا شانته وینډو او ټیب بٹن باندې پریس کړو موږ سره دا سره ډیسکټاپ 2 دی را سره صحیح شو بل کزرا شم ډیسکټاپ باندې کلیک کول تر شو نیو باندې کلیک کړو دا ځان یو ډیسکټاپ شو اوس موږ سره د دې فائدہ سره ډیسکټاپ موږ ولې کریټ کو فور ایگزامپل زرا علم دلته مې یو فایل اوپن کو ورډ والے صحیح شو MS Word فایل مې اوپن کو دا موږ سره په دې ډیسکټاپ کې دا فایل څه شو دا را سره اوپن شو صحیح شو MS Word والا فایل دی را سره دلته څه شو اوپن شو را سره اوس د دې نه علاوه زرا علم دا مینیمایز کو دلته نه صحیح شو دا مینیمایز کو اوس دا وینډو اور ټیب بٹن پریس کوم صحیح شو اور ډیسکټاپ 2 ته راشو نو ډیسکټاپ 2 کې ما سره MS Word والا فایل نشته که زه په ډیسکټاپ 2 کې راشم کلیک کوم څه باندې فیسبوک باندې لایک دلته ما فیسبوک والا سایت اوپن کو نو دا موږ سره په دې ډیسکټاپ کې اوپن شو صحیح دی کنه دا را سره څه شو په دې ډیسکټاپ کې را سره اوپن شو د قشانتي که زه راشم دلته کلیک کوم نیو ډیسکټاپ باندې دا یو بل ډیسکټاپ رالو صحیح ده په دې ډیسکټاپ باندې مو کلیک کړو دا مو سره 4 نمبر ډیسکټاپ رالو که په دې کې څه فایل اوپن کوم فور ایگزامپل زرا علم دلته دیس پیس یې پکې اوپن کا صحیح شو کنه نو دې ډیسکټاپ کې مو سره نو که وینډو ټیب بٹن پریس کومګې نو مو سره دا ډیسکټاپ 2 شو دا را سره 3 شو نو د پرپس سره ځان لمونګه ډیسکټاپ کې پروګرام سره کولی شو اون کولی شو صحیح ده اوس په دې کې دا ډیسکټاپ چې موږ سره کوم راولې دي موږ د کیبورډ نه څه کو دا کریټ کو نو د کیبورډ نه موږ پریس کو وینډو کنټرول پلس ډی وینډو بٹن میں پریس کا کنټرول او ډی بٹن میں پریس کا نو دلته موږ سره ګوره نیو ډیسکټاپ را سره کریټ کیږي صحیح ده که زه کتل واړم نو وینډو او ټیب بٹن میں پریس کو صحیح شو نو ګوره موږ سره 12 ډیسکټاپ دی وینډو بٹن او کنټرول او ډی بٹن میں پریس کو داسې نو دا نیو ډیسکټاپ موږ سره کیږي کریټ کیږي را سره کله نه زه ډیلیټ کوم نو ډیلیشن د پاره بس پریس کې وینډو کنټرول پلس F4 وینډو کنټرول پلس F4 د پریس کوم نو دلته موږ سره کیږي ډیسکټاپ پر سره ډیلیټ کیږي ها وینډو کنټرول پلس F4 بٹن په پریس کوی نو دلته موږ سره کیږي ډیسکټاپ ډیلیشن کیږي ختميږي را سره صحیح شو وینډو کنټرول پلس ډی سره به کریشن کیږي او د سره بس کیږي موږ سره ډیلیټ کیږي ورا سره اوس که زه دلته راشم وینډو ټیب بٹن پریس کوم ډیسکټاپ موږ سره الو اوس که زم چې 2 نمبر ډیسکټاپ د کیبورډ نه انټر کېږم نو پریس په کو وینډو کنټرول پلس لیفټ وینډو بٹن په پریس کو کنټرول او لیفټ ایرو چې ما سره کوم راغلی په دې پریس کو نو موږ 1 تر الو دا قشان د 2 تر اعظم نو په 2 کلیک کو ک 3 تر اعظم په 3 کلیک کو نو دې ته موږ څه وایو وینډو ډیسکټاپ وته وای مطلب دا چې موږ په وینډو کې ډیسکټاپ کریټ کو ملټیپل ډیسکټاپ اخلو په یو ډیسکټاپ باندې یو پروګرام سٹارټ دی بل را سره بل پروګرام سٹارټ دی نو د کله لپاره موږ څه کو دا ډیسکټاپ والے چې کومه آیکنز لا دا سیټ اپ دی دا وکړو ټیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د قشانتی یو نیکسٹ ټریک کو والسلام